د برمودا مثلث یا د برمودا ټرینګل دا زموږ د نړۍ د خطرناکه سیمو څخه یوه خطرناکه سیمه ګڼل شوې ده. په دغه سیمه کې تقریبا د 50 څخه زیاتې سمندري لویې کښتۍ، بیړۍ او همدارنګه 100 څخه زیاتې هوایي الوتکې او په دې کې په زرهاوو انسانان په دغه ځای کې نادرکه شوي دي او د دغه ځای ښکار ګرځېدلي دي. راځئ په دغه سیمه باندې بحث کوو چې دغه سیمه ولې دومره خطرناکه ده. ځینې خلک وایي په دغه ځای کې دجال اوسېږي، ځینې خلک وایي په دغه ځای کې فضایي مخلوقات ایلینز اوسېږي، ځینې وایي په دغه ځای کې یو لوی سمندري حیوان موجود دی چې د دغو پیښو لامل کیږي. راځئ د دغه پیښو لامل څه دی او د دغه ځای حقیقت څه دی او په دغه ځای کې کومې پیښې رامنځته شوې دي په دغه ویډیو کې راسره په مکمل ډول واورئ. چې دغه برمودا مثلث د انټارکټیک په سمندر کې پروت دی، چې دغه مثلث شروع د فلیریډا له سیمې څخه تر برمودا جزیرې پورې، د برمودا جزیرې څخه تر پورټریکو پورې، د پورټریکو څخه بیرته په فلیریډا سیمه باندې ختمیږي، چې دغه مثلث پراخوالی 8 کیلومتره مربع ده، چې د افغانستان او د ترکیې هېواد څخه هم د پراخوالي اندازه زیاته ده، چې په دغه سیمه کې ډېرې خطرناکه او ډېرې عجیبه پیښې رامنځته شوي دي، چې په 1492 میلادي کال کې دا هغه دور و چې مشهور کښتۍ چلونکي کرستف کولمبس له دغې سیمې څخه تېرېده، چې د برمودا مثلث په اړه ډېر څه عجیب لیدلي وو او لیکلي وو. د لیکلي وو چې دا د سمندر په منځ کې یو ډول د اور د بال په شان رڼایي لیدل کېدله او د ده د پاسه د سمندر د څپو لوړوالی او تیزوالی ډېر زیات و. نو دوستانو دا هغه دور و چې د برمودا مثلث په اړه هیڅوک هم خبر نه ول، چې د دې پسې مسلسل نورې ډېرې پیښې رامنځته کېدلې، چې وایي په 1412 میلادي کال کې یوه لویه کښتۍ چې 50 کسان پکې هم موجود ول په دغه مثلث کې نادرکه شوله، ویل کېدل چې دا د یو لوی خطرناکه طوفان سره مخ شوې وه. خو دوستانو دغه پیښه بیا ډېره عجیبه او خطرناکه وه. خو دغه پیښه بیا د 1380 میلادي کال ده چې یوې کښتۍ له انګلینډ څخه امریکا ته سفر کوو. نو دغه کښتۍ له برمودا مثلث څخه تېرېدله. په دغه کې ناستو کسانو له خپلې کښتۍ څخه د باندې یو څه عجیب ولیدل. دغه کسانو له خپلې کښتۍ څخه د باندې یوه خالي کښتۍ ولیدله. نو په دغه کښتۍ کې یو څو تنو ناستو کسانو کوښښ وکړ چې دغه بلې خالي کښتۍ ته ځان انتقال کړي، په دې خاطر چې وګوري په دغه خالي کښتۍ کې دننه څه موجود دي. خو کله چې دغه کسانو دغه خالي کښتۍ ته ځان انتقال کړ نو ناڅاپه یو لوی خطرناکه طوفان رامنځته شو. کله چې دغه طوفان ودرېد نو لومړنۍ کښتۍ روغه او په دغه کې ناست کسان هم روغ رمټ تر خپل ځایه ورسېدل، خو مګر دویمه کښتۍ کومه چې خالي او کسان ورته انتقال شوي وو دا په دغه مثلث کې نادرکه شوله او په دغه مثلث کې غرقه شوله. خو د برمودا مثلث په ټوله نړۍ کې هغه وخت شهرت وموندل کله چې د مارچ په 1913 میلادي کال کې د امریکا یوه ډېره لویه کښتۍ چې د برمودا له پاسه تېرېدله، چې دا کښتۍ سایکلو آپس نومېدل، چې په دغه کې 306 کسان هم موجود ول، چې دا د امریکا تر ټولو لویه کښتۍ وه. کله چې دغه مثلث له پاسه تېرېدله نو یو دم په دغه مثلث کې نادرکه شوله. له دغو کسانو څخه یو پیغام پاتې شوی و چې په پیغام کې ویلي و چې هوا هم ښه ده، خو مګر یو ناڅاپه بې له کوم دلیله دغه کښتۍ په دغه مثلث کې نادرکه شوله او غرقه شوله. دا داسې غرقه شوله چې د دې څخه وروسته نه کوم پیغام ترې پاتې شو، نه هم د دې بیړۍ یا کښتۍ کومه مالبه او نه کومه یوه برخه په سمندر کې وموندل شوه. دا داسې معلومېده چې دغه بیړۍ کښتۍ یو لوی حیوان تېره کړې وي، چې بیا په 1941 میلادي کال کې دوه کښتۍ نورې هم په دغه برمودا مثلث کې نادرکه شولې، چې د دغه دوو کښتو څخه په یوه کښتۍ کې 58 کسان موجود ول چې د دغه برمودا مثلث ښکار وګرځېدل. چې د دغو پیښو څخه وروسته دغه مثلث بیا په ټوله نړۍ کې یو ویرونکی نوم خپور کړ چې ځینې خلک یې د ډیولز ټرینګل په نامه، مطلب دا چې شیطاني مثلث په نامه یادوي، چې د دغو پیښو لامل یوازې سمندري طوفانونه ګڼل کېدل. خو بیا په یو ناڅاپه ډول په 1945 میلادي کال د ډسمبر په 15 باندې د امریکا 15 الوتکې د تمریناتو لپاره پورته شوې وې، چې په دې کې 14 کسان هم موجود ول، چې دغه الوتکې د برمودا مثلث له پاسه تېرېدې، چې په دغه برمودا مثلث کې نادرکه شولې، چې بیا د دغه الوتکو د نادرکه کېدو په اړه ډېرې زیاتې نظریه موجودې ولې. ځینې خلک په دې نظر ول چې په دغه الوتکو کې ناستو کسانو خپل لوری غلط کړی، چې بیا له اوږده سفر څخه وروسته دغه الوتکو خپل تیل ختم کړي وو، چې له امله په سمندر کې غورځېدلي. خو د امریکا حکومت بیا په دې اند ول چې کېدای شي دغه الوتکې د کوم دښمن له لوري راغورځول شوي وي.
چې بیا یو څو ورځې وروسته د دغه الوتکو د پیدا کولو لپاره یوه بله الوتکه پورته شوه چې په دغه الوتکې کې هم 13 کسان موجود ول چې دغه الوتکه هم د برمودا مثلث له پاسه تېرېدله چې دا هم نادرکه شوه او هېڅ پیغام ترې پاتې نه شو چې وروسته د دغه الوتکو په اړه نورې پلټنې هم ترسره شوې خو مګر نه هېڅ هم په لاس ورنغله چې بیا په 1943 میلادي کال کې دوه هوایي الوتکو بیا د برمودا مثلث له پاسه پر تېرېدو اراده وکړه چې دغه دواړه الوتکې هم نادرکه شولې چې په یوې کې 23 او په بل کې 9 کسان موجود ول چې بیا د دغې پیښې څخه یو کال وروسته بله هوایي الوتکه د دغه برمودا مثلث له پاسه نادرکه شوله چې بیا په مسلسل ډول داسې پیښې واقع کېدلې. راځئ په دغه برخه کې په دغه باندې بحث کوو چې په اصل کې په دغه برمودا مثلث کې څه موجود دي چې ساینسدانانو د برمودا مثلث د حقیقت د څرګندولو لپاره ډېرې زیاتې څېړنې ترسره کړلې چې بیا د کولراډو پوهنتون د ساینسدانانو یو ټیم د نړیوال تمځای څخه په برمودا مثلث ډېرې زیاتې څېړنې ترسره کړلې چې دوی بیا د برمودا مثلث له پاسه یو ډول خطرناک وریځې تر سترګو شولې چې د دغو وریځو شکل نه هم مربع نه هم دایروي و بلکې د دغو وریځو شکل یو ډول مثلث ډوله شکل درلودل چې دغه وریځې زموږ د وریځو په شان عادي وریځې نه دي چې دغه وریځې ډېرې خطرناکه وریځې دي چې دغه وریځو ته آیر بم ویل کېږي یعنې هوایي بمي وریځې چې دغه وریځو اوږدوالی 88 کیلومتره و چې دغه وریځو لاندې ډېر شدید او تیز بادونه لګېږي چې د دغو بادونو سرعت تیزوالی په ساعت کې 2500 کیلومترو ته رسیږي چې د دغو بادونو او طوفانونو سرعت دومره زیات وي چې نه هم ترې هوایي الوتکه او نه هم په سمندر کې د دغو بادونو په واسطه د جوړو شوو څپو څخه لوی بیړۍ او کښتۍ تېرېدی شي چې ساینسدانانو د دغو پیښو لامل همدغه خطرناکه وریځې ګڼلې دي خو ځینې ساینسدانان د دغو پیښو یو بل لامل هم ګڼي چې هغه لامل د سمندر په دغه ساحو کې موجود غاز دی چې دغه غاز د لیک کېدو له امله په سمندر کې چاودنې رامنځته کېږي چې بیا د دغو چاودنو له امله په اوبو کې یو ډول پوکاړۍ جوړیږي چې بیا دغه پوکاړۍ د سمندر سطحې ته پورته کېږي چې بیا د دغو پوکاړو د فشار له امله سمندري کښتۍ بیړۍ ځان ته راکش کوي چې دغه نظریه هم د دغو پیښو لامل کېدلی شي. غواړئ د نړۍ د بل خطرناکه ځای په اړه خبر شئ نو په لومړي کمنټ کې لینک ته یې درسره وګورئ که مو دغه معلومات خوښ شوي وي زموږ فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې خدای په امان.